په ذهنونو کې اول باچا خانی ده زمونږ په ذهنونو کې اول باچا خانی ده باور دی په خدای وشه مکمل باچا خانی ده او د قام د یکجهتۍ د پاره زغل باچا خانی ده د قام د یکجهتۍ د پاره زغل باچا خانی ده د قام ته سیاسي شعور خودل باچا خانی ده او دروغ دی چې د هر ظلم زغمل باچا خانی ده دروغ دی چې د هر ظلم زغمل باچا خانی ده رښتیا دی چې د ظلم ختمول باچا خانی ده دروغ دی چې د هر ظلم زغمل باچا خانی ده رښتیا دی چې د ظلم ختمول باچا خانی ده د غزل مطلب دی چې اوس دستیاب نه یم په هر لور چې مې غواړې یاره اوس دستیاب نه یم په هر لور چې مې غواړې یاره ما درته ویلي و چې مزه خو ته لاړې یاره د خاموشۍ ګټه مې دا ده چې هیڅ ګرم به نه یم د خاموشۍ ګټه مې دا ده چې هیڅ ګرم به نه یم زه درته ناست غلی تحریر یم ته مې ژباړې یاره یوه خو نه ده چې زه ووایم چې داسې نه ده یوه خو نه ده چې زه ووایم چې داسې نه ده ځان به له کومو خوشپیمو ځنې رانغاړې یاره یوه خو نه ده چې زه ووایم چې داسې نه ده ځان به له کومو خوشپیمو ځنې رانغاړې یاره او شعر دی چې څو ورځې وړاندې تنهایي مې راته داسې ویل څو ورځې وړاندې تنهایي مې راته داسې ویل بیا به د دې غېږې په خوند پسې ته جاړې یاره مننه څو ورځې وړاندې تنهایي مې راته داسې ویل بیا به د دې غېږې په خوند پسې ته جاړې یاره او اوس مې د هر زخم د خولې نه وینې داسې ساسي اوس مې د هر زخم د خولې نه وینې داسې ساسي لکه سسیږي د مذوب د خولې نه لاړې یاره اوس مې د هر زخم د خولې نه وینې داسې ساسي لکه سسیږي د مذوب د خولې نه لاړې یاره هغه د مینې شاداب ځکه شاداب نه ښکاري چې هغه د مینې شاداب ځکه شاداب نه ښکاري چې د وسوسو پړی یې تاو دی اوس له غاړې یاره په خپل